باسټن کمپ د طالبانو سره د جګړې لپاره جوړه شوې پوځي کلا د 8 کلونو لپاره په افغانستان کې د برتانیې او امریکا د نظامی عملیاتو د ځواک مرکز او اوس مهال د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته د برتانیې تر ټولو لویه نظامی اډه تړل کیږي. د برتانیې د ریډینګ ښارګوټي د مساحت په اندازه دا ښارګوټی به چې پراخه زیربنا، هوایي ډګر، روغتون او د ژر تیارېدونکو خوراکونو رستورانټ لري، ټول نټ په نټ خلاصیږي او بیرته به برتانیې ته لیږل کیږي. څه چې پاتې شي هغه به افغانانو ته سپارل کیږي. د دغه کار لپاره دوی یوازې 4 میاشتې وخت لري. هر اونۍ د 300 سرتیرو په وتلو سره به ټول نظامی تجهیزات ایستل کیږي او د اډې د دفاع چارې به وروستي سړي ته پاتې شي. دا یوه داسې وژونکې ځغاسته ده چې هر څوک باید په ټاکلي وخت ووځي.